دی چې طاهر خان خپل کار وکړي او چې خپل پښتنو او خپل پاکستان حفاظت وکړي. پرېږده دا ضروري نه دی 4 سړی دي چې په یا توپک سره پاکستان جوړ کړي د دشمن ته دي موت یې ورکړي. ضروري نه دی دا په خبرو او داسې په ویډیو موږ پاکستان بچوای شو پاکستان جوړوای شو پښتانه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو لامدین. زه نن څو خبرې ته طاهر خان لالا په باره کې کول غواړم. طاهر خان لالا چې چا باندې بار لګي یو څو خبرې دي. اول نوال چې دی په خپل نامې طاهر خان په نامې څومره غټ ځان ته فالوور لري چې موږ څومره هم کوشش وکړو څومره ځان سره سمن کو دومره فالوور والله که جوړ کړو ډېره مشکله ده چې داسې فالوور جوړ کړو. فرسټ ټو فرسټ خبر دا دی چې خلکو باندې باد لګي چې د خپل نامې دومره غټ فالوور جوړ کړي او دا خلکو باد لګي ځکه خلک بس پسې داسې غلطې خبرې کوي. طاهر خان هېڅکله دومره غلط کاس نه دی. دویمه چې غریب سړي او صرف دا دی چې واحد چې دا اوچتوي او چې چا سره ظلم کېږي صرف دا اواز اوچتوي. درېیمه دا دی چې د کوم غریبې کورنۍ سره یا داسې چا سره ویډیو وکړي که نه لکه چې هر چا سره ویډیو وکړي دی هم هغو خلکو نمبر ورکوي. اوس لکه ما رقم د غریب کس سره ویډیو جوړه کړي ما نمبر ورکوي. طاهر خان خپل نمبر نه ورکوي ولې چې په دغه واج باندې طاهر خان خلکو نه بار لګېږي. نور طاهر خان کې څه غلطي نشته هېڅ ورکې کسور نشته. دا چې دا کوم خلک دي چې د پسې خبرې کوي دا کوم سوشل ورکر دي دا ټول هم سوشل ورکر دي. ولې چې طاهر خان په دغه واجب په باد لګي چې ته خپل نمبر ویل نه ورکوي. ولې چې دلته کې ته ځان ته پیسې نه وایې کیمرامین ته پیسې نه وایې ته ته ویډیو څوک ایډیټ کې ته پیسې نه وایې. ولې ته صرف هغو خلکو سره ته مرسته وکړه په دغه واجب باندې خلکو نه باد لګېږي طاهر خان. او دا چې دی نور څومره سوشل ورکر دي چې څومره سوشل ورکر کس هم ټول هم نه یې دوم هغه کسان صرف زه یې دوم چې کوم هم سوشل ورکر ورته یې چې زه خلکو دې مرسته کوم چې کوم خپل نمبر په خپل ویډیو کې ورکړي چې زه د یو غریب سړي کورنۍ سره ویډیو وکړي دی چې خپل نمبر پوسه په ورکړي چې دی ما نمبر دی زه یم چې غال دی آیا وي آیا که نه وي. ولې ظالمه مغه کور نمبر ورکړه ولې چې ته د مغه کور نمبر نه ورکړې ته به لازمي څه نه څه کیمرامین څه نه څه کوم ویډیو ایډیټ کوي چې ته ځان ته څه نه څه پیسې وایې. خلک 100 روپۍ چې تر اوسه 100 روپۍ کې کور ته 100 روپۍ هم نشي میلو واجب. ولې تاسې واجب چې تاسې خپله پیسه ته نجیبونو ته ووایه تاسې ښه خوراکونه ورکړي وکړئ چې هر څه شی ځان ته تراوه په یخ نه باد کې کور ته که ډېره پیسه میلاوه شي 100 کې 100 روپۍ دغه وجې نه تاسې طاهر خان باد لګي. ویډیو دا ځکه د خلک طاهر خان پسې دا خبرې کوي څومره چې طاهر خان فالوور دي هغو ته دا خبر ارسوي چې دا طاهر خان داسې دی هېڅکله نه چې طاهر خان چې کوم مینهوال دی کوم ورسره مینه لري خلک به تر خپله مینه لري هېڅکله تاسو خبرې کې به نه رسي چې دا وي څنګه طاهر خان دومره غلط کس دی. ویل چې ما د دوی ویډیو ولیده زه خپله طاهر خان په باره کې حیران پاتې شوم. طاهر خان دا ویډیو چې ده چې بیا کله ما پرون ویډیو ولیده پرون چې یو جنید خان د صحابې وله ویډیو مې چې بیا وله مې والله هېڅکله طاهر خان داسې حال نشي کېدی چې دا غلط کار وکړي. بیا ما رقم ته دا ستاسو رقم ته خلک وکړي خو طاهر خان رقم ته کس نشي کولی. ولې چې طاهر خان دومره غاټ فالوور لري دومره غاټ سپینډ لري دومره غاټ مینهوال لري که نه چا به چېرته داسې وکړي. هېڅکله زه به دا ته وایم چې ته کله هم شهرت غواړې خپلې نامې ځان ته پیدا وکړه. طاهر خان پسې ویډیو وکړه خو ښه ویډیو ورسې وکړه. ولې چې هېڅکله ته غلطه ویډیو ورسې مه کوه. ولې چې ته خپل شهرت غواړې که شهرت دې پوره سړي پسې ښه خبره وکړه. ته ویلې طاهر خان پسې غلطې ګاډې واډې که هر څوک وي که کام فالوور لري که په لکونو فالوور لري که په میلیونو که څومره فالوور لري زه ټول ته یم طاهر خان صرف بس طاهر خان که چې د پیسې والا وی څومره غاټې نوکري لرله څومره غاټې په ډپټې وه یو دومره غاټې واړې په ډپټې نه وه ما رقم ته که څه داسې څوک ورنټ هم وکړي که ته دغه ویډیو ته لوړې ته به دغه کار ډسمس کړم هېڅکله به نه لوړ شم. ولې چې ما هلته کې غاټه ډپټي ختمېږي صرف طاهر خان دی چې هغه کس اوس نن سبا پاکستان کې ژوند کوي خاص سکون سره ژوند کوي چې هغه ویډیو ته کړې وه هغه چې دی پیسې والا وی پیسې سره مینه لرله بیا هغه ویډیو ته نه تلم. بس به دا ته وایم چې څومره هم طاهر خان فالوور دي دا ویډیو ورسره شیر کوئ. ولې چې طاهر خان پسې نن سبا ډېره غاټ ګاډي واډي هلې کېږي
بیا د ځینې خلک دا هم ورسوي چې وصال خان چې کوم دی علي دا یا پلش سرګي سیم ته وصال خان به څه چمچا د سوي کوي څه پلش ورسي ورکوي څه پلش چمچا وصال خان خو چې دی په یورپ کې ژوند کوي او طاهر خان په پاکستان کې ژوند کوي دې ترمنځ به څه چمچا او څه پیسې بیا وصال خان چې دی په خپل الحمدلله ښه مشهور ښه غټ پین لري ښه پیسې لري چې کاس په یورپ کې دکان لري او شاپ لري نو بس چا پس چمچا چا پس پلش ولګوي هاي کدا ویډیو سو چې دا پلش زه چې خبرې کوم طاهر خان پلش نه صرف یو کاس یو الله درته چې څوک هم د پښتو دی پوره کار کوي څوک هم چې دی غریب سړی دی आवाज چتوي د هر علاقې چې د هر ځای زه بیا سپورټ کوم زه سره مینه لرم زه سره محبت کوم چې د هر علاقې دی هر ځای که هر څومره زه ته چې څومره د خلک ګاډي واډي ویډیو کوي پلیز مهرباني وکړئ چا په غلطه ویډیو ما کوم مو ویډیو وکړه مو د طاهر خان سپورټ وکړو خو مو څوک ورکې منشن نه کړه طاهر خان نه او وصال خان نه علاوه ولې چې هغه زه بهادري بیان کوم لکه چې غیرت کور کې هم یو واجمه دینامي ورکې واخیسته نور کس طاهر خان پسې دنیا او خلک ګاډي واډي غلطي خبري ورسکی اور دنیا خو ما دیو کس نمام منشن نه دی کړی سمم چې دین پس دی خپل مانځ کې مینا محبت وکړي مینا محبت یې ورسره جوړ کړي آیا ته طاهر خان پسې ګاډي واډي خبرې کوي طاهر خان خو غټه نه غټه غلطي دا کړي چې زه دا وایم دا به د غلطي چې توته ولې مور کوم تاسو په کور دی چې جواب ورکړي مو به خلک ډیره ویډیو کې سل کا ډیره نه غټ کسونی مو دا ویډیو کې سل کسون بکسي طاهر خان صاحب دا غلطي دی چې سل کسون چې مو بچی شي چې ته مو په جواب راکې بس صاحب دا طاهر خان غلطي ګڼم نور چې دی طاهر خان خپل کور ته پرېږدی چې طاهر خان خپل کور وکړي او چې خپل پښتنو او خپل پاکستان حفاظت وکړي پرېږده دا ضروري نه دی چار سړی دي چې په یا توپک سره پاکستان جوړ کړي د دشمن ته دي موت یې ورکړي ضروري نه دی دا په خبرو او داسې په ویډیو موږ پاکستان بچوای شو پاکستان جوړوای شو پښتانه پیژوي کولی شو واحد طاهر خان چې داسې هغه کوي په زه به دا ته وایم چې خپل منځ کې مینه محبت صرف دا وکړئ که څوک هم د مینې محبت خبرې کول چا په زړه کې مینه محبت وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چا په زړه کې مینه محبت نه هم یوټیوب چینل ما سبسکرایب کړئ هېڅ ضرورت نشته تر بلې ویډیو پورې خپل نورمال تور کې اجازه الله الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته طاهر خان زنده باد